زنه حشرات وي. حشراتو نه مراد هغه ورکوټي په ځمکو باندې تللو والا ځناور دي چې هغوی ځمکې کې دننه پاتې کېږي. هغه حیوانات دي چې هغوی په ځمکې کې دننه پاتې کېږي. مثال د دې څه دی؟ مثال په طور باندې مثلا کم ماران دي. بالکل. ماران وي، ښه ورکوټي وي، ښه غټ وي، اژدها وي. یا مثال په طور باندې منګکان شولو په خاورو کې دننه. او یا مثال په طور باندې چې کومه مثلا غره شوله او سوسمار چې ورته په درې کې ورته سوسمار وایي د دې خوړله. یا مثال په طور باندې چې کوم ډېر زیات قسمونه دي چې هغه په ځمکه کې دننه زندګي تېروي. او دا د تعجب خبره نه دی ځکه چې په ټي وي کې به تاسو کتلي وي چې ځینو ممالکو کې ځینو هیوادو کې همدغه ځناور هغوی خوري. صحیح. بالکل. نو ځکه دغو ټولو احکام مونږ بیان کوو. او همدې شان سره ځنه ډېر ورکوټي ځناور ډېر ورکوټي هغه ځمکې کې وي. د دوی ټولو خوړله څه دی؟ حرامه دی. لکه څرنګې د دوی خوړل حرامه دی. او همدې نه علاوه د کم څه چینجي دي. صحیح. کم څه چینجي دي. بالکل. هر قسم څه چینجی وي د هغوی چینجیو خوړله حرامه دی. صحیح. دا چینجي ممکنه دی په ځمکې کې دننه وي، ممکنه دی چې په ونې کې وي. صحیح. بهر وي. او ونې کې لرګي کې دننه چینجي وي. بالکل شته دی. او یا مثال په طور باندې د ابریشم لپاره چې کم دننه پکې چینجي وي دغو ټولو خوړله حرام دی. صحیح. البته دغه چې کم چینجي چې کومه په میوو کې وي. صحیح. په میوو کې چې کومه وي که هغه چینجي د دې شان سره وي چې میوې سره خوړی شي نو مشکله نه لري. خیلی دا حرام نه دی چې کوم په میوو کې وي. که چیرې میوې سره خوړی شي. صحیح. او که چیرې هغه میوې نه علاوه وخوري نو بیا جایزه نه دی. صحیح. که میوې سره وخوري نو بیا مشکله نه دی. نه لري. او که دې نه علاوه وایي چې د هغوی بیلوله ممکنه وي. صحیح. د هغوی جدا کوله د هغوی بیلوله وي، هغه صورت کې بنابر احتیاط واجب جایزه نه دی. یعنې میوې کې چې کله چینجه وي مولانا صاحب او یو سړي ته پته ونه لګي هغه یې وخوري، دا خو بېله خبره شوه، دا خو څه مشکل نه لري. او ځینې خلک وي مثلا امرود شوله یا نور داسې میوې شته دي چې هغه بېله کي ور سترګې وغړي هغه کې چینجي وي، نو هغه په کار دی چې تاسو کومه خبره وکړه بنابر احتیاط د هغه خوړنه جایزه نه دی، هغه په کار دی بېله کړلی شي. هغه حکم دغه دی چې هغه چینجي که چیرې میوې سره خوړی شي بالکل نو بیا مشکله نه دی. صحیح. او که چیرې هغه بیلوله ممکنه وي. صحیح. هغه بیلوله ممکنه وي نو دې صورت کې بنابر احتیاط واجب هغه نه به پرهیز کوي، هغه به نه خوري.